وخت مو په خیر ملګرو. خدای دې وکړي روغ او جوړ وایاست. موږ په تیرو جلسو کې د پاور اف پارادایم شفت باندې غږېدلي وو چې ځینې وخت الګوګانو بدلول څومره حل لارې موږ ته په لاس راکوي. ستونزو سره مخ کیږو کله چې هغه الګو یا پارادایم بدلو نو هغه ستونزه ورسره حل کیږي. موږ په تیرو جلسو کې د ځمکې مرکزیت او دغه پارادایم شفت کول او لمر د ځای ته راوستل د باندې خبرې کړې وې او هم کتل چې څومره ستونزې حل کړې وې. راځئ نن په دې باندې وغږیږو چې د بدلون یا تغییر راوستلو لپاره کوم اپروچ مناسب ده یا کوم پارادایم مناسب ده. موږ د بدلون لپاره دوه اپروچ په لاس کې لرو. یو آوټساید ان اپروچ ده او یو انساید آوټ اپروچ ده. آوټساید ان اپروچ هغه اپروچ یا هغه پارادایم یا هغه الګو ده چې د اوس مهال موږ ستاسو په چاپیریال کې عملي کیږي. یعنی بدلون له باندې نه موږ پیلوو. موږ او تاسو ټول همداوس په دې اخته یو چې په اصطلاح د کلال په نقش کې یو. وایو فلانی کې دغه عیب ده، دغه باید داسې شي. فلانی کې دا عیب ده، دا باید داسې شي. کلالي د هنر له اړخه په خپل ځای، ولې انسان جوړونه کې باید مونږ کلالي ونه کړو. دا هغه څه دي چې عیبونه په بل کې لټوو، تغییر له بل نه پیلوو، ځان ته نه راګرځو، ځان ته نه ګورو. همدا ده چې تر اوسه پورې مونږ محسوسه نتیجه یا محسوس بدلون نه ده احساس کړی. زمونږ د ټولنې ناخوالې ولې ډېرې دي. نو راځئ چې دغه پارادایم که شفت کو څه کېږي، امکان لري چې ډېرې ستونزې زمونږ حل سي. بل اپروچ چې کوم دی هغه انساید آوټ اپروچ ده. انساید آوټ اپروچ زه تاسو ته په یو مثال کې خلاصه کوم. زمونږ استاد په مثال ویل فرضاً دغه کمپیوټر له سرو زرو جوړ ده. صحیح ده؟ ظاهراً رنګ یې د سرو زرو ده. که د نه دا مساله وي او د پاسه نه صرف رنګ یې د سرو زرو وي، نو خو د وخت په تېرېدو چې زه دا کاروم دغه د پاسنی یا ظاهري رنګ یې چې د سرو زرو د هغه به ختمیږي او د ننه چې کوم مساله د هغه به رابرسېره کېږي. دا هغه څه ده چې آوټساید ان ده، له پاسه نه دننه خواله تغییر راولو. نو یو وخت نه یو وخت به هغه اصلي جوهر چې مساله د هغه به رابرسېره کېږي که نه، بیا به همغه ناخوالو ته ورګرځو. خو که چیرې دا کمپیوټر له دننه نه بنسټ یې د سرو زرو وي، جوهر یې د سرو زرو وي او تر برسېره پورې ټول هم ظاهر هم باطن په اصطلاح له سرو زرو جوړ وي، نو د وخت په تېرېدو چې هر څومره دا مونږ کاروو، که هر څومره دا تخریبیږي، هر څومره اوبه کېږي، خو هغه یو ذره چې پاتې کېږي هغه بیا هم سره زر وي. نو د آوټساید ان او د انساید آوټ مثال دلته ډېر ښه واضح کېږي. دا د همغه حکیم سړي وینا ده چې ویل یې پخوا چې ناپوه وم، نادان وم، نو غوښتل مې چې نړۍ بدله کړم. اوس چې هوښیار شوی یم، په خبره مې سر خلاص شوی، نو غواړم چې ځان بدل کړم. د انساید آوټ اپروچ موږ ته وایي وروره پرسنالټي ته به تر کرکټر ډېر لومړیتوب نه ورکوي. پرسنالټي او کرکټر ترمنځ توپیر دا ده چې پرسنالټي هغه څه چې موږ خلکو ته نظر یو او کرکټر هغه څه چې موږ د ځان لپاره یو. نو دا اپروچ موږ ته وایي چې د خلکو لپاره ځان باندې کار مه کوه، د ځان لپاره ځان باندې کار وکړه. دا چې یو سړي ته ښه ښکاره شم، اوس لپاره به یو ښه کار کوم، خو بالاخره یو چېرته به زما اصلیت بیا رابرسېره کېږي کله دننه نه زه ښه سړی ونه اوسم. او کرکټر بیا څه ده؟ کرکټر بیا دا ده چې زه یو ښه کار کوم، ولو که هغه باندې خلکو لپاره بد ښکاري، خو زه ښه کوم. نو
دغه ښه زما په کار راځي. نو خبر دا ده چې دا کریکټر باید موږ ته لومړیتوب ولري تر پرسنالټي. دویم خبر چې انساید آوټ اپروچ موږ ته کوي، موږ ته وایي اوروره ځان سره چې کومه وعده کړې د ځان جوړونې لپاره چې د ځان سره کومه وعده کړې، نو دا وعده تر هغه لومړی وګڼه چې له بل چا سره دې کړې. په دې معنی چې مثال زه ځان سره وعده کوم زما کمیټمنټ به دا وي چې زه به نور سهار وختي پاڅېږم، نو دا وعده باید په هیڅ وجه مات نه کړم. خو که بل چا سره مې وعده کړي چې زه وروره تا سره سبا 8 بجې ګورم یا تا سره به میټینګ به مې وي، که هغه وعده ماته سي دومره بده نه ده، مګر دا ځان سره چې کومه وعده کړې ده د دې وعدې ماتولو زیان ډېر دی. نو خبره دا ده چې له باندنۍ نړۍ سره وعده او خپل د نننۍ نړۍ سره وعده، دغه دواړه که چېرته په ټکر کې راځي نو هغه وعده به پوره کوو چې له خپل ځان سره له خپل د نننۍ نړۍ سره مو کړې ده. او دریمه خبره چې دا اپروچ موږ ته کوي هغه دا ده چې private victories precede public victories. د خپل ځان لپاره چې کومې کامیابیانې ترلاسه کوي هغه باید لومړیتوب ولري نسبت دې ته چې د عامو خلکو لپاره کومې بریاوې ترلاسه کوي. د نننۍ نړۍ لپاره کومې بریاوې ته ترلاسه کوي هغه تر هغه بریاو ډېرې غوره دي چې ته د باندنۍ نړۍ لپاره ترلاسه کوي. نو که چېرته وغواړو دا اپروچ په یو کلام کې خلاصه کړو، هغه به دا وي چې if you want to be trusted be trustworthy. که چیرې غواړې باندنۍ نړۍ در باندې باور وکړي نو ته به له خپل د نننۍ نړۍ نه دومره په ځان کار کوې چې د باندنۍ نړۍ لپاره خپله د باور وړ کس وګرځې. هیڅ به ضرورت نه وي چې د خپل د باور لپاره پبلیسټي تبلیغات وکړې، مصارف وکړې، هیڅ څه ته به ضرورت نه وي. که په ځان دې له دننه کار وکړه نو دا باور به په وړیا ډول ترلاسه کړي.